ننګرهار والي حیات الله حیات سره په جلال آباد ښار کې د اهل هنود مشرانو د لیدنې پر مهال نوموړي ته د نوې دندې د مبارکۍ ترڅنګ خپلې یو لړ ستونزې د حل په موخه شریکې کړې. د اهل هنود مشر میرسنګ خوږیاڼیوال د دوی د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځېدو، اهل هنود ماشومانو ته د زده کړې زمینې په برابرېدو او نورو برخو کې له ننګرهار والي څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات په جلال آباد ښار کې د اهل هنود مشرانو مننه وکړه چې تل د رښتیني افغانانو په توګه په ملي مسایلو کې مثبت رول لوبولی او د قانون په پلي کېدو کې د خپل دولت سره همکاري کړې. هغه زیاته کړه اهل هنود د افغانستان لږکي ادوا دي، پرته له توپیر څخه په هره برخه کې به ورسره د نورو قومونو په څیر چلند کیږي. نوموړي ډاډ ورکړ چې د دې ولایت د والي په توګه به د نورو ولسونو ترڅنګ د اهل هنودو حقوقو ته ځانګړې پاملرنه کوي او هم د دوی د جایدادونو د غصب مخنیوي، ماشومانو ته د زده کړې زمینې په برابرېدو کې به نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي.